ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. اوس د دې ځای نه بل باب دی د دې صورت دا د 21 آیت پورې چلیږي. په دې کې یو واقع راوړي د داود علیه السلام د هغه بعضې معجزات هم ذکر کوي مختصر په دې دوه ایتونو کې. ورپسې بیا د سلیمان علیه السلام حالات ذکر کوي او د هغه د حکومت تذکره، او بیا د سلیمان علیه السلام د مرګ تذکره کوي د 14 آیت کې فلما قضینا علیه الموت چې مرګ پرې راغلی دی. بیا د هغې نه وروستو د سبا والا حال ذکر کوي چې دا ډېر انعامات الله دې باندې کړي وو، خو دغه اهل سبا راولګېده د الله د انعاماتو ناشکري شروع کړله. الله رب العالمین په عذابونه نازل کړه او د هغې واقع ذکر کوي د پاره د تخویف دنیوي چې دا بندگان د الله د عذاب د دنیا نه ویریږي. دلته اول تذکره کوي د داود علیه السلام. داود علیه السلام ته الله نبوت هم ورکړی و، بادشاهي هم الله رب العالمین ورکړی وه. بیا د هغه د بادشاهۍ دور داسې و چې جهادونه پکې وو د کافرو سره، او جهاد دپاره به اسباب او اسلحې او وسایلو ته ضرورتي. نو هغه الله رب العالمین داسې معجزات ورکړه چې د اسلحو د زغرو جوړول ورته الله آسان کړه. دغه رنګه په لاس کې به دا اوسپنه نرمېدله بغیر د اور نه، په اور کې ویلي کولو ته به حاجت نه و، دا معجزه وه. او د هغې نه به یې زغرې جوړولې دپاره د خپلو ملګرو چې کوم د هغه سره مجاهدین وو. او بل د هغه تذکره کوي په دې طریقه باندې چې داود علیه السلام د مارغانو او دغه رنګه د غرونو تسبیح هغه سره ویلی کېده چې کله به د زبور لسته په خوږ اواز باندې نو تسبیح به ورسره مارغانو هم ویله او غرونو به مو سره ویله. بیا د داود علیه السلام دا ناشنا معجزات د دې نه بعضې خلکو غلط دلیل نیولو، لکه ځکه بعضې خلک داسې چې معجزاتو د انبیاو نه هغې نه الهه جوړ کړي. د پیغمبر معجزه چې کله ویني نو وایي دا ګینې نعوذ بالله اله دی، نو عبادت یې کوي. نو الله په دې ایتونو کې د هغوی عجز هم ذکر کوي چې دا معجزې دا زما قدرت و، خو د نبي نه الله صادروي، ځکه الله رب العالمین به نسبت ځان ته کوي چې ولقد آتینا داود منا فضلا، ما ول دا فضیلت ورکړی و. او الله فرمایي ما ویلو چې یا جبال اوبي معه والطير، دا زما په حکم کې د دا رسه. وألنا له الحديد، دا اوسپنه ما نرمه کړې وه. الله دا زما قدرتونه. دې وجې نه معجزه کې د نبي اختیار نه وي او د هغه نه صادره شي د هغه د فضیلت دپاره او د هغه د نبوت د دلیل په طور باندې. دا الله رب العالمین د هغه عزت کوي په دې طریقه، او قدرت د الله وي. په معجزه کې د نبی اختیار او قدرت نه وي بلکې د الله قدرت وي، ځکه الله رب العالمین نسبتونه ځان ته کړي. او دا د دې دلیل دی چې پیغمبران په معجزاتو کې الله ته محتاج دي. لکه څنګه چې یو ولی په کرامت کې الله ته محتاج دی، نو هغه نه به اله نه جوړی چې تی کله عالم الغیب ګڼي او کله اوس ورته حاجات پیش کوو او اوس به هغه زموږ ضرورتونه پوره کوي. دا خو شرک دی. نو شرک طرف ته منډې مه وهه، خبره چې څومره حده پورې ده دومره حده پورې ومانه.
داسې مه کوه چې ته د یو خبرې نه بیا د شرک عقیدې جوړی لګې داسې مه کوه ولقد آتیناه یقینا ورکړی مونږه داود علیه السلام ته منا زمونږ د طرف نه فضلا فضل او غوروالی الله وی مونږ داود علیه السلام ته خپل طرف نه فضیلت او غوروالی ورکړی غوروالی یو دا و چې الله تعالی نبي ګرځولی بل غوروالی دا و چې الله تعالی ورله بادشاهي م ورکړی وه دا لوی غوروالی دی او نور معجزات یې فیصلې به د خلکو منځ کې کولې وروستو به راځي الله رب العالمین تذکره کوي یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض تم خلیفه ګرځولی د خلکو منځ کې فیصلې کوه په انصاف باندې سورې صاد کې وروستو د تذکره راځي نو دلته الله وی فضیلت مې ورله ورکړی غوروالی د علم هم او د دنیا هم د دنیا او د دین دواړه علمونه الله ورکړي یا جبال اوبي معه والطير دلته قلنا حذف دی الله فرمایي مونږ ویلیو غرونو ته دغه رنګه مارغانو ته ویلیو چې کله دې د الله تسبیح وایي نو تاسو مو سره وایه یا جبالو ای غرونو اوبي معه تسبیح وایه د په ملګرتیا کې د ده سره تسبیح وایه والطير دلته فعل حذف دی منه وسخرنا معه الطير موږ د ده سره مسخر کړي مارغانو هغوی به هم دغه شانته تسبیح ورسره ویله ورته به راغونډېده او دا عجیب معجزه ده ځکه یو خو دا غرونه چې دي غرونه سخت شی دی ډېر انتهایي کلک دي کلک په کلکوالي کې مشهور دي او دا مارغان چې دي دا د انسانانو نفرت کوونکي دي د انسانانو نه تښتي کوم ځای کې چې انسانان راځي مارغان د هغه ځای نه الوځي خو بیا هم دا غرونو مو سره ملګرتیا کړې ده او مارغانو مو سره ملګرتیا کړې ده او هغوی به مو سره د الله رب العالمین تسبیح ویله دا معجزه و عجیب دا لاسه کې د غرونو نه سخت شی اوسپنه ده اوس د هغې تذکره کوي وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ او نرمه کړې وه موږ د ده دپاره اوسپنه مې ورله نرمه کړه په لاسو کې به یې داسې راواخسته نرمه به شوه هغې نه به یې څیزونه جوړول مختلف د هغه زمانې تورې ډال نیزې وغیره دغه رنګه زغرې لکه دلته د زغرو تذکره کېږي ځکه چې ده به جهادونه کول له جهاد سره یې محبت او بعضې وایي چې د ده د خپلو لاسو محنت د وجې نه خپل رزق خوړو حلال نو د دې مزدوري او کار یې کوو خو چې بیا دا اوسپنې ګرمولې په اور باندې نو په هغې خو ډېر وخت لګېده هلته ورسره بادشاهي وه فیصلې وې د خلکو هلته نبوت دی وحي راځي د امت تربیت دی نو د دې دپاره چې وخت ډېر ضایع نه شي نو الله ورته دا اوسپنه څه کړه نرمه کړله او دا د دې دلیل دی څوک چې د الله عبادت او بندګي کوي الله ورته د دنیا کارونه اسانوي رزق ورته په سهولت باندې میلاویږي د دې نورو خلکو په شان په تکلیف ورته نه میلاویږي دا د عبادت برکات وي بعضې خلک دی علماو ته حیرانېږي دا څنګه صفا ګرځي او دا څنګه مونږ چېرته یو ورځ ونه کته چې ګاګ سره خبرې کوي او دکانداري کوي او زمونږ په شان محنت کوي هغه د هغوی سره چې کوم معامله الله کوي هغه ستا عقل کې نه راځي هغه الله ته ځان سپارلی دی او چې څوک الله ته ځان وسپاري الله یې نه ضایع کوي او هغه ته رزق میلاویږي بې ګمانه چې هغه زما او ستا سمج او ګمان کې هم نه راځي او داسې خوراکونه کوي چې ته به ورته حیران شي مالدار خلک پسخېږي چې داسې خوراک خو موږ نه شو کولی او داسې مزي الله ورکوي انعامات چې د هغې ته نور خلک پسخېږي ټیم او موقع ورته نه میلاویږي د هغه سې انعاماتو د حاصلولو سره دی چې کوشش ډېر کوي نو دا د الله د بندګۍ برکات وي الله رب العالمین د دې ډېرې بندګۍ د وجې نه لکه وروستو آیت کې ورپسې د دې بندګي ذکر کېږي واعملوا صالحا نیک اعمال یې کول د الله بندګي به یې کوله د هغې د وجې نه الله رب العالمین ورله هغه رزق هم فراخه ورکړی و بادشاهي مو سره وه ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير دي کې اوس هغه بیان کې د علت د نرموالي د حدید
دا اوسپنه الله رب العالمین ولې دته نرمه کړې وه د دې وجه دا وه چې دتې زغرې جوړولې او الله رب العالمین ورته بیا په خپله طریقه مخی وقدر فی السرد اندازه کوه د دې زغرو په دې کړو کې معنا دا داسې اندازه باندې جوړوه چې ډېرې تنګ یم نه دا زغرې چې بدن بالکل ونښلی ځکه چې کله د بدن ونښته بیا خو جهاد نشي کولی او ډېرې کلاوې مه جوړوه ځکه بیا د هغې فایده ختمه شي د زغرې فایده دا ده چې هغه د دشمن ګزار هغه راونیسي او کم کس چې مجاهد دی هغه ځان ته دا اچولی چې هغه زخمی نشي او نقصان ورته ونه رسېږي حفاظت یې وشي دا بیا په دې باندې دلیل چې پیغمبران هم اسبابو ته محتاج دي زغرې استعمالي کړي دي تورې استعمالي کړي دي ډالونه استعمال کړي دي زموږ ستاسو نبي صلی الله علیه وسلم هم دا کار کړی دا غلطه خبره چې بس په الله هم توکل دی او تش لاس پې ورځه دا خو غلطه خبره ده دې ته توکل نه وایي چې اسباب ترک الاسباب دا کلم توکل نه دی دا د جاهلانو خبرې دي اسباب پیغمبران هم استعمالی صحابو هم استعمال کړي دي په اسبابو یقین مساته په اسبابو عقیده مساته چې دا اسباب به ماله فتح را کوي دا اسباب به زما حفاظت کوي داسې مه وایه نور خو د اسباب به استعمالې اسبابو ترک به نه کې خو عقیده په مه جوړوه اعتماد په رب باندې کوه چې اثر به پکې هغه اچوي مدد به د الله ر طرف نه کېږي حفاظت به هم د هغه ر طرفه کېږي نور د دنیا اسباب به استعمالې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا استعمال کړي موږ ورته ویل ان عمل ته جوړوه سابغات دغه زغرې جوړوه د دې ملګرو دپاره سابغات د دې نه مخکې هغه موصوف حذف نه معنی دروع هغه وسپنې هغه زغرې د وسپنو هغه جوړوه کومې چې زغرې دي د مجاهدینو دپاره په کومه طریقه به جوړې وقدر فی السرد او اندازه کوه په دې کړو لګولو کې وقدر اندازه ساته الله رب العالمین ورته امر کړی نعمل سابغات زغرې به جوړې وقدر فی السرد او اندازه به ساتي په دغه کړو د دې زغرو کې معنا دا ده چې نه داسې چې ډېرې دا کړۍ لوی لوی او کولاوي ځکه په هغې کې به نیزه او دغه ورنه نوځي بدن ته تورم پې اثر کوي بیا او ډېرې به تنګ هم نه او دا زغره به هم ډېره تنګه نه چې بالکل بدن ونښلی داسې نه دی پکار بلکې برابر د بدن مطابق چې په هغې باندې کوم مقصد دی هغه مقصد حاصل کړلی شي چې هغه حفاظت دی بل دا د وعملو صالحا او عمل کوئ نیک ګوره پیغمبر هم دی نبوت هم الله ورکړی دی لوی لوی معجزات هم الله تعالی ورکړي دي خو عمل ورته نه دی معاف شوی چې دا بعضې خلک وایي یاره وایي یو مرتبه ده په دې تصوف کې دا صوفیه وایي لګي دا د ځان نه چې خپل دین جوړ کړی جعلي د خېټې دین د تصوف دین څه دی د خېټې دین دی ځان نه وهمیات را جمع کړي او د وهمونو نه دین جوړ کړی دی خرافات را جمع کړي او کله وایي دا علم باطن دی او کله وایي دا چې کوم دی حقیقت دی او تاسو به دې نه پوهېږئ دا نه حقیقت دی او نه باطن دی دا باطل شی دی هسې وهمونه دي ستا وهمیات دې را جمع کړي او هغې نه دې عقیده جوړه کړې ده او په دې کې یو مرتبه ده چې هغې ته ورسېدي مرتبه د یقین ته نه بیا به عبادتونه درته معافي پیغمبران ته خو نه دي معاف شوي دا ته چې کوم اولیا یادې که نه چې پلانې بابا او پلانې بابا او پلانې بابا د دې تذکره نه په قرآن کې شته او نه په حدیث کې شته او پته نه لګي په کومه زمانه کې راغلي او پته نه لګي چې عقیدې څه وه ځکه د دې زمانې باباګانو مونږ ګورو که نه دا د ښځو کمیسونه یې چېچولي دا چې ګډېږي دا هم چې مړ شي بیا به د پاسه مزار جوړ کړو پلانې بابا دا باباګان خو مونږ وکته چې دا مونځ هم ورله نه ورځي دغه رنګه کلمه هم ورله نه ورځي بلکې مونځ کوي هم نه بېلمازه به ګرځي او موسیقۍ ته به ګډېږي او ډولونه به وایي لګیا به داسې باباګانې وي بیا به خلک مزارونه جوړ کړي دا ډېر مړنی وایي خلک ورځي بیا تې پیسې غواړي دنیا کې د مریدانو پیسو ته ناست دي پردۍ پیسې خوري لګې او چې مړ شي بیا یې تاله درکوي عجیبه خبره بیا یې ته غواړئ
دی ډېر مړانی دی زما په مال کې برکت اچوي هغه ځان له 2 روپو ته ناست چې اوس کوم ځای نه مرید راشي چې راله سرا کي ته اوس لګې د هغه قبر ته ور روانې چې اوس ماله سرا که بابا ستا نه احمق انسان بل نشته دا شرک داسې یو ناکاره مرض دی دا د انسان نه عقل هم واخلي عقل ته سلب شي د ده نه دې وجه نه الله قرآن کې ځای په ځای مشرکانو ته بېعقله وایي دې کې سره عقل نشته دی وایي نو عملونه نه معاف کېږي چاته پیغمبرانو ته اعمال نه دي معاف شوي ځکه ورته الله امر کوي واعملوا صالحا او عمل کوئ نیک اعمال به کوئ صالح عمل هغې ته ویلی کېږي چې د وحي مطابق وي یعنې زه چېرته څنګه وحي کوم د هغه وحي مطابق اعمال به کوئ ګوره پیغمبري کورنۍ د نبوت خاندان دی خو بیا هم د الله عبادت او بندگی کوي انی بما تعملون بصیر یقینا زه په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی یم الله رب العالمین د بندګانو اعمال ویني نو هغه پې اجر ورکوي ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر اوس د سلیمان علیه السلام په باره کې بعضې خلکو شبهه کوله چې یاره ده سره دا ناشنا علمونه ناشنا حکومت او عجیب معجزات دا بګینی څه د خیر او شر مالک وي مددگار مشکل کشا بی وی نه الله فرمایي دا ورله ما دا ټول انعامات ورکړي ما ورله دا معجزات ورکړي په دې کې ما ته محتاج دیو جن رستو سوار لسمایت کې ولا مرګ ذکر کوي چې ځان یې د مرګ نشو خلاصولې مرګ هم پرې راغلی دی سره دی چې په ټوله دنیا یې بادشاهي کړې ده هوا ورله الله مسخر کړه پیریان یې ورله مسخر کړه په جناتو باندې حکومت کړی دی سورې نمل کې تاسو ویلي د مارغانو او د میږو په خبرو باندې پوهېده داسې ناشنا حکومت یې کړی دی او دا د داود علیه السلام زوی دی الله رب العالمین فرمایي دا ما ته محتاج احتیاج او عجز ورله به رستو ذکر کوي دته د الله صفات مه ورکوه چې یو نبي ته معجزه میلاوه شوه یا ګینې یو ولی ته کرامت میلاوه شوه نو ته به ورله د خدایي صفات اوس ورکړي الہ به تې جوړی نه ځان پې مه کافر کوه ځان پې مه مشرک کوه رسول د رسول په حیثیت ومانه نبی د نبی په حیثیت ومانه د نبوت نه برې د الوهیت مرتبې ته مه ورسوه بې کافر کېږي لکه نصوارا چې کافر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی لا تطروني كما طرت النصارى عیسی ابن مریم ما د خپل شان نه داسې مه اوچتوئ زما په شان کې غولو مه کوئ لکه نصاراو چې د عیسی علیه السلام په شان کې غولو وکړله او ځان یې پې کافر کړو مشرکان شول بل قولوا عبد الله ورسوله بلکې ما ته ووایه د الله بنده او د الله رسول عبد الله ورسوله نبی علیه السلام د ځان لپاره دا صفت خوښ کړی زه د الله بنده یم او د الله رسول یم زما ډېر صفت چې کوئ دا بس دا ووایه راته د الله بنده راته ووایه او د الله رسول راته ووایه ځکه پیغمبران کلم په دې نه خوشحالیږي چې ته هغوی له د الله صفات ورکې چې دا په غیب وپوهېږي دا کائناتو نظام چلی او دا چل کوي او بعض یو دروغجن خو پکې لګیایي د خلکو په مخ کې صفا دروغ وي قبر نه لاس راوښکلو پلاني له جوبه ورکړله او پلاني له ډوډۍ ورکړله او پلاني له دا ورکړو پلاني ته اواز وکړلو دا ټول د دروغو ډګوسلې دي ډګوسلو پسې به نه ځي قرآن او سنت کې چې کومې خبرې دي بس په دې اکتفا کوه مخکې مه ځه دینا تجاوز مه کوه بې ګمراهي طرف ته ځې ولسلیمان الریح غدوها شهر ولسلیمان من وسخرنا لسلیمان فعل دلته حذف دی او مسخر کړو موږ د سلیمان علیه السلام دپاره الریح دا سیلی او هوا الله رب العالمین د هغه دپاره دا هوا او سیلی دا ورله الله مسخر کړی وه تخت به په هوا باندې روانو جهازونو کې خو ته دغه چې که نه فیولینګ پکې کېږي چې تیل میل ورته وانه چې انجن برابر نه یو انجینران یې مخکې نه باقاعده چې کله دا یو جهاز الوزي د هغې نه مخکې پوره چکه پې کېږي د سلیمان علیه السلام د تخت دپاره دا انتظامات نه و چې فیلینګ دی او دا دی واغه دی خو بس الله رب العالمین ورته مسخر کړی چې ویل به والوزه بس الوته به او هواو ته الله تابع کړی وه که چېرته کار به ډېر ضروري او زر به ځان رسو نو هوا به تیزه وه او که چېرته داسې کار به و چې تادي به نه نو هوا به نرمه وه الله رب العالمین قرآن کریم کې
هغه ذکر کړی دلته د تیزی تذکره کړی چې غدوها شهر و رواحها شهر. او نور ځایونو کې الله رب العالمین فرمایي دا هوا چې کومه وه کله به نرمه وه کله به تیزه وه، چې کوم طرف ته ورده خوښه وه هغه طرف ته به تللو. نو تابع کړی وه موږ د سلیمان علیه السلام دپاره سیلی غدوها د سهار مزل د هغې شهرون یو میاشت و رواحها او د مازدیګري مزل یا د ماښام مزل د هغې شهرون یو میاشو. سبعی بیګی د سار مزل به چې کوو نو دا به د یو میاشت مزل به صرف پس یو سار ټیم کې وکړلو. که بغیر د یتخ نه انسان داسې تلو که نه نو یو میاشت به هغه ځای ته رسېده او دی به د سار په لږ وخت کې ورسېده، هغه ځای ته به ځان ورسو ځان به حاضر کړل. او مفسرینو د هغې تذکره کړې ده. امام قرطبي رحمه الله هم نقل کړي دي د حسن بصري رحمه الله نه. هغه فرمایلی دي وی د دمشق نه به روان شو د سار په ټیم کې سلیمان علیه السلام او د غرمې آرام به په استخر کې کولو. استخر علاقه چې کوم ده دا په دغه کې ده د ایران کې راځي، پخوانی فارس چې کوم ده په هغې کې راځي. نو هلته به لاړلو د دمشق نه به روان شو. اوس دمشق نه اوس لوی لوی فلیټونه چلیږي، جدا ملک دی، ایران جدا ملک دی، دومره لرې لرې مزلې. او دا به صرف د سهار په لږ وخت کې به دا مزل وشو. دی به د دې ځای نه روان شو دمشق نه، بیا به هلته ځان ورسو. سهار په ټیم کې ابتدا د ورځ کې و، بیا به هلته د غرمې آرام هم وکړل. ورواحها شهر دغه رنګه د بیګایي مزل د ماښامي مزل چې کوم دام یو میاشت په اندازه باندې و. دې وجې نه چې کله به د استخر نه روان شه نو بیا به د غرمې نه بعد ماسپښین نه بعد به روان شه نو بیا به شپه به وي کابل ته ورسوله. په دې ټوله دنیا باندې داسې حکومت یې کړی دی. دلته مفسرینو هغه احوال ذکر کړي. واصلنا له عین القطر د ده به تانبه ډېره پکارې ده که نه، ډېر لوی حکومت دی. نو مختلف څیزونه به جوړېدل، آبادیانې به یې کولې. نو د ده داسې په لږه تانبه خو کار نه کېده. نو الله تعالی وله د تانبې چینه راوانه کړې وه. چینه را روانه وه، چینې نه به تانبه راوتله. داسې د تانبې کانو باقاعده نو هغه به استعمالېدله په آبادو کې او دغه رنګه په مختلفو څیزونو کې به دا استعمالېدله. واصلنا له او بیولې وه موږ د ده دپاره عین القطر هغه چینه د تانبې چې هغه په نورو څیزونو کې م استعمالېدله او په آبادو کې به م استعمالېدله. تانبه به یې په دې د آبادۍ او د دې کمرو په دې میز درزونو کې به اړوله چې د آبادي پې مضبوطی او دغه رنګه نور څیزونو کې م استعمالېدله. دا هم د ده دپاره الله رب العالمین یو معجزه ناشنا دله ورکړې وه. نو د دې نسبت هم الله رب العالمین ځان ته وکړو. اصلنا موږ دا چینه روانه کړې وه. دغه رنګه لسلیمان الریح کې هم دا وه چې موږ ورله مسخر کړې وه دا سیلۍ د الله په قدرت باندې دا مسخر شوې وه. اوس الله رب العالمین د ده دپاره د جناتو تابع کېدل ذکر کوي چې جناتو باندې حکومت کړی. ومن الجن او د پیریانو نه من هغه څوک یعملو چې عمل به کو کار به کو بین یدیه د ده مخې ته باذن ربه په حکم د رب د ده. ګوره باذن ربه الله رب العالمین ورته په خپل حکم تابع کړي. باذن ربه ځکه ویل دا د الله رب العالمین اذن او باذن ربه کې رد دی په هغه یهودیانو باندې. یهودیانو دروغ جوړ کړي دي سلیمان علیه السلام په باره کې ډېر دروغ. هغه دا چې و ده سره یو ګوتمه وه او هغه ګوتمه د جادو وه او ده به د جادو په هغه ګوتمه باندې وایي حکومت کولو. ناشنا خبره ده، دا خبره خو د یهودیانو ده که نه، کافر دي، د کافرو په دې جادو باندې یقین دی. لاړ شه دې قیصه خانۍ ته لاړ شه او دلته به د قیصه خانۍ کې کتابونه میلاویږي او د پاسه به پې لیکلي د انبیاء کرامو قیسې او دا قصص النبیین کتابونه میلاویږي او په هغې کې باقاعده ستا په دې قیصه خانۍ کې چې ځان ته مسلمان صاحب وایي کتاب یې لیکلی او په هغې کې هم دا بکواسونه موجود دي، باقاعده پکې موجود دي چې او دا د سره یو ګوتمه وه د جادو او په جادو باندې وایي سلیمان علیه السلام حکومت کو. نعوذ بالله من ذلک. دا د کفر خبره ده، دا د قرآن نه انکار دی.
الله فرمای دا کار ما کړو زما په اډر او زما په امر حکومت کو ته په جادوی کو جادو خو کفر دی او پیغمبران نعوذ بالله کفر کوي پیغمبران خو صغیره ګناهونه الله محفوظ ساتي الله رب العالمین داغي حفاظت کوي او سوره بقره کې تیر شوی وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر کفر نو کړی سليمان عليه السلام هغه جادوګر نو جادو خو کفر دی دا کوډ او منتر او جادوګان دا چې څوک یو کافر مومن نه شیطانانو دا کار کړو په هغه زمانه کې خلکو ته به جادو خود او جادو به کول لګي نو دا یو باطل عقیده د یهودو عقیده د یهود اصل کې بهتان دی په سليمان عليه السلام باندې غوی د سليمان عليه السلام سره دښمنی ده نورم ډېری ګډي وړي خبرې داغه په باره کې کړې دي دا مفسرین هم بعض وخت را نقل کی او بعض مفسرین خود سي چې وچو لامده یو ځای راوړي دا نه چې بس په تفسیر کې کم شی ولي کنه بدا صحیح دی دا خو اسرائیلیات اسرائیلی قصې دي دا بعض مولان به په خوند وی لګیا وي د جمعې په ورځ لا په منبر د پاسه وي لکه شرم نه درځي بی غیرت د یهودو خبرې کې لګي د خلکو ته خیر دا قران ته ولې نه خیر د نبی رسول الله صحیح حدیث ورته ولې نه خیر د صحیح بخاری دغه دشمنی د صحیح بخاری د حدیث او د اسرائیلیت د لسی خوند درکې د یهودو د قصې دا د شروع کړو د خلکو ته وي دا هغه خرافات چې اسرائیلی روایتو کې موجود دي او د قران او سنت مخالف دي بیا هغه نه بالکل ځان ساتل بکار یو بده شي خبره اسرائیلی روایتو کې لا نصدق ولا نكذب بدرجه کې چې هغه د دین د اصول سره نه ټکراویږي او څه نقصان پکې نه نو بس کرا نقل کړی شي جدا خبره اساسه د وعظ معز خبره او یو دا چې داسې خبره چې تشبک واسطه او د انبیای کرامو توهین پکې دي او هغه پیغمبرانو ته منسوب کړی شوی دي نو دا خرافات دي دینه مسړې ځان ساتي دینه ځان ساتل بکار دي الله رب العالمین فرمایي دا پیریان میں مولا تابع کړیو خو باذن ربه په جادو باندې ګورانا د رب حکم باندې جادو مادونو سليمان عليه السلام سره د رب حکم باندې حکومت کو دا الله رب العالمین ولدا لوی حکومت ورکړو هغه دعام کړو چې رب هب لي ملک لا ينبغي لاحد من بعد یا الله مال د سی بادشاہی راکا چې زمانہ بعد به دې چا سره نه خایږي ځکه نبی عليه السلام فرمایي بیګا یو جن راغې پما باندې مونږ ګډوډو نو ما راونی ولوي به مې د مسجد نبوي په استنه پورې تړلو صحابو ته بخاری حدیث چې سار لتا سو وی نه خو سليمان عليه السلام دعا را یاد شومل بیا اغه ته نقصان نه رسیږي نه په دی وجبانی ما خپل رور د دعا د وجنه پرې خو ده نو دعوت الله رب العالمین تابع کړو ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير وس د سليمان عليه السلام یو بل ناشنا حکومت ناشنا انداز ذکر کوي غدا چې کم جن با معمولی پکار کې ناراضی کوله کنه نو درز به ولور کو سزا به ولور کول حکومت وس غب خونه چې بس دغه وکا د حکومت نه تنخواه ال او ډیوټي مکوا سليمان عليه السلام حکومت کې دا نه و چې تنخواه باندې او ډیوټي باندې کې هغه به تنخواه ور کوله خوراکونه به کول خو ډیوټي به ته خستله دا نه چې په کور بناست یو ته تنخواهګانې اخلي حرامي بخوري لګي به نسب ټیټ حکومتو کوړه به وتره خطا کوله ومن يزغ وغصب چې کوک بش منهم د دینا عن امرنا زمون د امرنا عن امرنا امر خو ته سليمان عليه السلام کو جنات تک خو امر د پیغمبر د الله امر کنه ځکه الله وی عن امرنا زمون د امرنا معنا سليمان عليه السلام امر به چې کله نه مانلو کوک را کوک بش نذقه من بسكو وغط من عذاب السعير ده عذاب دورنا دي دو معنی دي یا خو عذاب السعير نه مراد ده جهنم عذاب الله فرمای من بوسكو ده عذاب ده جهنم نا زبو الاخرت کې عذاب ورکم په دې جناتو کې چاورانه کړي الله ورته دا وعید ذکر چې پیغمبر حکم څنګه نه مانی چلول کې لګي دویم دا چې دینه مراد د اور کوړه ده سليمان عليه السلام سره د اور کوړه بوا ادم ناشنا قدرت د اور کوړه څنګه لاس کې نیس خدا سليمان عليه السلام دام یو معجزه وا
چې کله به دوی د هغه د امر نه اخوا دیخوا کوو به کته چې یو کس کار نه کړي د اور کوړه به ورته راخطا کړه او درز به یې ترې ویست شه به کار کوه تکړه شه لکه وروستو دغه نه معلومیږي آیت نه د پې ډېرې آبادۍ جوړولې کارونه یې پې کول او دغه رنګه دا بیت المقدس هم پې جوړولو دا کارونه یې ترې اخیستي وو ولقد آتینا یقینا ورکړی مونږه داود علیه السلام ته منا زمونږ د طرف نه فضلا غوروالی مونږ ویلي یا جبالو ای غرونو او وی بي معه تسبیح وایه د الله د داود علیه السلام په ملګرتیا کې د ده سره تسبیح وایه والطیر او مونږه تابع کړي د دپاره مارغان وألنا له الحدید او مونږه نرمه کړې وه د ده دپاره اوسپنه او مونږ ورته ویلي ان اعمل چې ته جوړوه سابغات زغرې وقدر فی السرد او اندازه ساته په مابین د یو ځای کولو د کړو کې واعملوا صالحا او عمل کوئ نیک د الله بندګي به کوئ بندګي نه معاف کېږي انی بما تعملون یقینا زه په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی یم ولسلیمان الریح او تابع کړی وه موږ د سلیمان علیه السلام دپاره سیلی غدوها د سار مزل د هغې شهرون په اندازه د یو میاشو ورواحها او د مازیګري مزل د هغې شهرون په اندازه د یو میاشو واصلنا له او بیولې وه موږ د دې سلیمان علیه السلام دپاره عین القطر هغه چینه د تانبې ومن الجن او د پیریانو نه من هغه څوک یعملو چې کار به کو بین یدیه د ده مخې ته باذن ربه په حکم د رب د ده ومن یزغ وغه څوک چې کوږ بشه منهم د دوی نه عن امرنا د امر زموږ نه نذقه نو موږ به څه کوو هغه ته من عذاب السعیر د عذاب د ګرم اور نه یا به په آخرت کې وڅه کوو یا نذقه منه موږ به هغه ته ورکوو د سلیمان علیه السلام په لاس باندې عذاب د اور منه د اور په کوړه به والی کېده سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک لا حول ولا قوة الا بالله